السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سجوان تاسو ګورئ چې فورکشن شر په دې ډیګ موږ ار اس آی باندې ار اس آی څه وایي ار اس آی ریلیټیو سټرین انډیکس په معنا دا ریلیټیو سټرین انډیکس څنګه لیکل کیږي دغه د ګوره ریلیټیو سټرین انډیکس سپیلنګ ته موږ ګورئ دا چې بعضی وخت کې تاسو MT4 MT5 سرچ کوئ نو ار اس آی کا سرچ کوئ ار اس آی نو ار اس آی کې ان شاء الله ډایرکټ راوړي ک بعضی پلیټ فارمونو کې بعضی چارت پلیټ فارمونو کې نه راوړي نو هغه نه پس تاسو به ریلیټیو سټرین انډیکس ولیکئ ان شاء الله به دې راوړي صحیح شو ریلیټیو سټرین انډیکس به کلیک کړئ شاته بدل ته تیار راکولاو شي دا د ریلیټیو انډیکس د بعد سیټینګ دی اول خو باغه وکم چې هغه مهمه دی سیټینګ به اول مهمه دی چې ار یو ځکه کوي اول خو به زه د اضافه کم خطونه چې د مووینګ ایوریج شو بلنجر بین خط دی دا بلند ډاون بلنجر بین شو دا د منځنۍ خط د ار اس آی شو دا مست کوم خارزو لاندې چې د لاندې نورم سیټ اپ واړي سیټ اپ کې به دغه د بلنجر بین بل خط مست کو او مهمه خبره چې مهم خط چې د مهم لیکل چې د زمونږ سټریټجی چې دا ګوره دا د سلو نه تر صفر پورې دا خو د ډیفالت نه اویا او دیرش دی خو نور سټانډرډ چې دی خپل د دې سلو نه تر صفر پورې صحیح شو دغه د خپل ویلیو ده نور موږ خپل زموږ سټریټجی چې وایي زموږ سټریټجی باندې شپېته ورکوي دلته به شپېته ولیکئ دغه سټریټجي کار کوي دا ډېره مشهوره سټریټجي ده ټول ډېر خلک یې کاري په ار اس آی کې صحیح شو او څلوېښت به دلته ولیکئ په ډاون کې صحیح شو بره شپېته لاندې څلوېښت صحیح شو کلرز به مو دلته که چینجوئ چینج کوئ زه ورته چینجوم زه د بره خط ته دا ورکوم او لاندې خط ته د لاندې خط ته کوم رنګ ورکوم دا ګلابي غوندې رنګ ورکوم صحیح شو چې دلته معلوم شي نو دا آبي رنګ څنګه شو آبي رنګ یعنی بلو کلر څنګه شو شپېته شو او های شپېته شو او ډاون یعنی ګلابي رنګ چې شو ډاون هغه څلوېښت شو صحیح شو دغه مور کې بره به شپېته کوي لاندې به څلوېښت کوي دا سره شرط دی دا مهم دی وبلیکئ ځان سره صحیح شو ار اس آی سټریټجي کې به دا حتما لګوئ ښه دا خط به میسته کو دغه ویلیو به ایسته کو دا ویلیو میسته نه کړه صحیح ده چې ویډیو ډېر اوږده هم نشي او زه غواړم صحیح شو دا وشو ښه اول دا په کم مارکیټ کې خلک دا اکثر دا پوښتنه کوي چې دا په کوم مارکیټ کې چلیږي ار اس آی چې د ار اس آی په څو مارکیټونو کې په ټولو درې رقم مارکیټ په درې رقمه چلیږي اپ ټرند ډاون ټرند سایډ وی مارکیټ په ټولو کې دا چلیږي صحیح شو په ټولو کې چې کېږي اپ ټرند ډاون ټرند سایډ وی مارکیټ صحیح شو په ټولو کې چې کېږي دا چلیږي دا دی په ټولو ټرند کې ټولو مارکیټو کې چلیږي په دې ټولو کې موږ پوهېږو چې ار اس آی موږ ته وایي چې اوس په دې مارکیټ کې په سایډ وی کې مارکیټ ټرند مه لګوئ یا ولګوئ یا په اپ ټرند کې ولګوئ په ډاون ټرند کې ولګوئ کوم وخت کې مارکیټ په ډاون ټرند کې روان دی اپ ټرند کې روان دی بعض وخت کې مارکیټ یو سیټ ته روان وي صحیح نه معلومیږي نو دې موږ ته ار اس آی هم دا ښیي چې مارکیټ کې ټریډ لګولو وخت نه دی اوس ګوره اول خو موږ سایډ وی به تشریح کوو سایډ وی څنګه تشریح کوو سایډ وی مهم به دی چې سایډ وی کې موږ اکثریت باید ټریډ ونه لګوو ځکه چې سایډ وی کې موږ ته ټریډ نه جوړیږي ګوره دلته ګوره دا ګوره څومره وړې کینډل او سیټ بای سیټ جوړ شوي دي چې اکثره موږ خاص پروفیټ هم نه هلو حتی لاس کوو صحیح شو بیا ټایم والا ټایم ایکسپایري چې کوم لري کوم بروکر ټایم ایکسپایري لري هغې کې خو بیخي موږ اکثریت لاس کوو په سایډ وی مارکیټ کې صحیح شو نو ګوره شپېته او څلوېښت خو منځ کې چې کوم خط کله روان شي او دې ته څه وایي او ګوره کینډل هم ګوره چې وړې کینډلې جوړ شوي نو دې ته وایي سایډ وی مارکیټ دې وخت کې به تاسو ټریډ نه کوئ اوایډ کوئ ټریډ به نه کوئ کراس مې ولګو ټریډ به نه کوئ سایډ وی مارکیټ کې به څه نه کوئ ټریډ نه کوئ خبره کلیر همدا شانتي لږ زو ګوره سایډ وی مارکیټ کې دلته هم ګوره اوسه پورې سایډ وی مارکیټ روان دی خیال هم دی دلته هم تاسو څه مه کوئ ټریډ مه لګوئ د څلوېښتو نه بره سټرایټلی بره شپېتو تللی دی خو خیر دا یو اپ ټرینډ مارکیټ جوړېږي خو دلته واپس به سایډ وی مارکیټ شوی دی دا د دې پورې صحیح ده نو تاسو څه مه کوئ تورې کنفرمیشن به څه وخالئ اوس مخکې درته وایو چې اپ ټرینډ ډاون ټرینډ کې تاسو باید ټریډ ولګوئ سایډ وی کې به ټریډ نه لګوئ ښه دا د سایډ وی اگزامپل شو همداسې سایډ وی کې اگزامپل یې ډېرې دي ځان سره چې وګورئ دا مې یو سایډ وی مارکیټ دی صحیح شو دا څه دی سایډ وی مارکیټ دی دې ځای کې منځ کې سایډ وی مارکیټ ته دا دی وړې کینډل هم جوړې شوي دي کینډل هم ګورئ او په دې دغې کې د ار اس آی په شپېتو او څلوېښتو منځ کې دې کې های او لو مینس کې چې خط روان شي نو هغې ځای کې هم سایډ وی مارکیټ دا ډیفاین کوي صحیح شو ښه اوس اپ ټرینډ مارکیټ ګوره اپ ټرینډ مارکیټ کومه دی
اپ ټرینډ مارکیټ هم دغه اوس ګورو صحیح شو اپ ټرینډ مارکیټ د ار اس آی په ترو باندې څنګه معلومیږي ګور اپ ټرینډ مارکیټ ګوره یو کلیر خبره ته کوم چې ډېر خبرو د اجازه نه د سلوي خو نه چې بر روان شي شپېتو خواته نو دي ته وي اپ ټرینډ مارکیټ صحیح شو او د شپېتو نه چې بیا کراسو کې بر راړ شي دي ته وي سوپر اپ ټرینډ مارکیټ ان نورم اپ ټرینډ مارکیټ نورم تاسو دلته د بای خسته بای ټریډ لګوي شي خو پروفټ اغستې شي صحیح شو دلته ګوره په دې کې دا ګوره سلوي خو نه بر خواته روان شوی دی صحیح شو د سلوي خو نه بر خواته روان شوی دی دیږي کې خو ټریډ لګوي شي دا دی دیږي کې هم ټریډ لګوي شي خو کنفرمیشن چې د ډیر اسه شي دا سلوي خو نه چې بر روان شو د شپېتون چې بر کراسي وکي دا د شپېتون بر کراسي وکي صحیح شو دا شپېتونه بر کراس وکي په دې ځکه دلته غیر سپورټ ریزिस्टेंस هم کراس کی خر ریزिस्टेंस چې کراس کې دلته بر ټریډ وکي بایا خدا پروفټ شو 100 ساعت شو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ساعت دا چې شو دا یو پروفیټیبل ټریډ درکې په بای کې صحیح شو همدا شانتي بدیږي کې ګوره تاسو ګوره دیږي کې تاسو ټرینډ نه لګوي د شپېتونه بار شو خو مطلب دا لګریس کې صحیح شو دلته اکثریت بعض وخت ټرینډ ما جوړوي خو شپېتونه بار اکثریت یا زر تاویږي خو کده سلوي خو نام د سټرایټ روان شي سلوي خو نه شپېته شو شپېتونه بار شپېتونه بار شي بیا نه پس تاسو د ریزिस्टेंस سپورټ دلته به ګوره تاکي به وي ګوره دغه ته ریزिस्टेंस نو د ریزिस्टेंस نه بعد به دیږي کې تاسو چې کوي ټریډ د بای لګوي او پروفیټ به ان شاء الله علی صحیح شو همدا شانتل ته موږ غوړې د سلوي خو نه بر روان دي دیږي کې تاسو ټریډ لګوي شوي کمزې کې ټریډ لګوي شوي دا دی دیږي کې ټریډ هم لګولې شو دا دی دیږي کې دلته دغه ځکه تاسو چې ګورئ او ریزिस्टेंस جوړ شو دا ځکه تاسو بای ولګول دا دی دیږي پوری بای درکې به دې کې راغی خو ما یو لیول کې راغله دیږي کې بیا تاسو دیږي پوری پروفیټ اغستې شي صحیح شو دا دی دیږي پوری پروفیټ جوړ کړی نو همدا شانتي تاسو په بای کې څنګه د سلوي خو نه چې بر روان شي شپېتو ته شپېتونه چې لږ بر کراسو کې هغه نه پس د ریزिस्टेंस سپورټ بم ګوري هغه نه پس به چک کوي بای کوي د ار اس آی چې خو احتیاط سره به ټریډ کوي صحیح شو چې ترڅو تاوانونه کوي راځو اوس د سیل اگزامپل کو سیل اگزامپل څنګه دی یعنی ډاون ټرند اگزامپل څنګه کو ډاون ټرند اگزامپل به موږ د شو ګورو دی ګوره شپېتونه بلاندې راځي شپېتونه سلويخ طرف ته راغی شپېتونه سلويخ طرف ته راغی ګوره دا شرط دی شپېتونه به سلويخ طرف ته راځي شپېتونه سلويخ طرف ته راغی چې څنګه دا سلويخ کراس شو دینه بلاندې لږ صبر وکړئ هلته به موږ ګورئ چې سپورټ خو نشته دی سپورټ چې نشته دلته سپورټ شته که نه دلته سپورټ شته خط کوک شو دا دی صحیح شو سپورټ شته دا سپورټ دی نو تاسو دې کې چې وکړئ تاسو په دې ساحه کې به ټریډ ولګوئ نو دغه دی تاسو د ټریډ ځای دی صحیح شو کم ځای دی دا پوینټ تاسو د چې د ټریډ ځای دی د سیل لپاره دی نو تاسو کوم ځای پورې سیل څو ګټه وکړه دا دی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دا ډاون ټرند ته تللی دی نو دا اورلی چارت دی نو تاسو په دې کې اورلی دا کندلې ټول اورلی والا دي سات والا دي صحیح شو نو دا د ګور ډیر غټ پروفیټ دی ډیر زیات سو پیپس ور کوي د دې جنواره تر دې پورې نو 1500 پیپس ور کړی نو ډیر غټ فرق دی غټ پروفیټ ور کوي صحیح شو ان شاء الله دا غسي چې کله د شپېتونه لاندې روان شي د شپېتونه لاندې روان شي ور په نوی مارکیټ کې وګورو نوی مارکیټ خو اپ ټرند کې اگزامپل دی ګوره د سلوي خو نه بره تللی دی سلوي خو نه بره دلته ټرند نه لګو چې شپېتونه بره شي دیږي کې ګوره دلته دغه دی سپورټ د ریزिस्टेंस مات شو او دیږي کې موږ ټرند لګو دا دی اخه بای صحیح شو بای هم جوړ کې اخه خسته پروفیټ راغی صحیح شو همدا شان دي تاسو په پریکټیس سره تاسو چې کولای شئ ټول معلومولای شئ سیل او بای د ار اس آی په تر باندې څنګه کولای شئ همدغه شان دي څنګه چې مارته ویلې همدغه رقم به وکړئ تاسو ټول به د ډاون ټرند لپاره ګورل دی ډاون ټرند کې یو بل اگزامپل هم وایو ډاون ټرند لپاره ګوره دلته راغی دا د شپېتونه لاندې راغی دا دغه ته سلويخ نه چې کراش شو په دې کې تاسو ټریډ کولای شئ یا دې ګورل ته سپورټ مات کې لاندې راغی دا د پروفیټ همدا خد دی صحیح شو ودیلو پام دې پوینټ کې چې شو پام دې پوینټ کې تاسو پروفیټ اغستې شي د پورې تام خو ډېر کینډل دي خو غټ پروفیټ دی صحیح ان شاء الله الله دې په دې پوه شي بل ویډیو کې به ان شاء الله نور هم د چارت په مطابق کېږي چې چارت کې څنګه کولای شو چې ټریډ شارټ ټرم لانګ ټرم کې ټریډ ولګو اوس ان شاء الله دومره پوه چې ار اس آی نه استفاده څنګه وشي صحیح شو ان شاء الله پر روانه ویډیو کې به نور هم تفصیلی غږی او بل ویډیو په پاک الله سره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته